الله اکبر الله اکبر. د آبادۍ یو بل زیری د اسلامي امارت د کابینې غړي ګڼ شمېر چارواکي او قومي مشران په میدان وردګ ولایت سیداباد ولسوالۍ کې د دغه مسجد پرانیستې ته راټول شوي. وایي اوس افغانستان د راحت ساه اخیستې په معنوي او مادي برخه کې پر مخ روان دی. او نه دا مشروطونه په دې لار باندې وو. اوس الحمدلله د زنانو دپاره جلاد المنځو د اوداسه ځای جوړ، د مردانو دپاره علیحده جوړ. د دې مساجدو په برکت به الله پاک آینده دپاره په افغانستان باندې بیا داسې عذاب نه مسلطوي لکه دا څو واره چې باندې مسلط شوی دی. لوی افتخار دی. یو خو د لوی لارې په غاړه باندې دی. قندهار نه چې به را روان شوي دا تصور به دې کوو چې کوم ځای کې به جومات وي، هلته به اوبه وي، سهولت به وي چې زه پکې لمونځ وکړم. نو دغه سهولتونه دا د اسلامي امارت افتخارات دي. افغانستان الحمدلله هم په معنوي اړخ کې، په دیني اړخ کې او هم په مادي اړخ کې د ترقۍ پر لور باندې روان دي. په دغه ساحه کې چې دا موږ تاسې حضور لرو چې د مسجد جامع څخه د باندې روزو هلته د سړک الحمدلله نوی تاسیس وینو، او که د سړک راشي کښته کېږو بیا د الله پاک جل جلاله دا مبارک کور مسجد جوړیږي. موږ دنده ده چې باید د کفارو او د هغوی د مزدورانو هغه فکریه افکار او تبلیغاتی جنگ ته غاښ ماتونکی جواب ورکو چې نه، مسجد، عالم، مدرسه، دینی شعایر دا د اسلام هغه اساسي ارکان دي. دغه مسجد په 9 جریبه ځمکه کې د 14 میلیونه افغانیو په شخصي لګښت د سیداباد ولسوالۍ په شنیز دره کې د کابل کندهار په لویه لار رغول شوی چې د ټولو اسانتیاوو په لرلو سره په 2 پوړونو کې تر 4000 پورې د لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا لري. په دوی جومات د 14 میلیونه شاوخوا کې لګښت شوی افغانۍ چې 9 لکه ډالر کېږي او په نیم جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. 3000 نه د 3400 نفر ګنجایش د لمونځګزارو لري او په تشنابونه د ښځو جومات ټول جدا لري مستقل، او د نارینه‌و تشنابونه او ګرمې اوبه یخ اوبه ټول موجودې لري. که چېرته دغه عمارت وي په ټول افغانستان کې به همیشه روزانه هر هفته عام المنفعه کارونه افتتاحګانې کیږي. د میدان وردګ ولایت ولسونو د اسلامي امارت سره په ګډه ملتیا د هیواد آبادولو ته مټې رابډ وهلي دي چې دا او دې ته ورته نورې بنسټیزې پروژې یې ښې بېلګې دي.